ګرانو ملګرو ګرانو کتونکو دې وخت کې ما سره خادم یوسف زی دی او موږ دواړه فیض الوهاب فیض صاحب څخه راغلي یو او دوی نه به څه تپوسونه کوو او کلام به ترې اورو او نورې پوښتنې به ترې کوو. فیض صاحب دې وخت کې زما دا پوښتنه ده چې دا پښتو ژبه به څنګه مستمل کیږي، پښتو ژبه به څنګه ترقي کوي او پښتو په لیک لوست کې د اوړو کې د مالګې برابر ده او دې دپاره څه عمل پکار دی. د خادم یوسفزي یو شعر دی چې مورنۍ ژبه په شته بچو کې جاړي، مورنۍ ژبه په شته بچو کې جاړي، ګنې هر پښتون بچی بچی کاتب شو. په دې اړه خپل نظر موږ سره شریک کوي. د پښتو ژبې په هکله خو تر څو چې تاریخي حواله ده نو دا چې پښتون قام د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري. ظاهره خبره ده چې یو قام زرګونه کاله زوړ قام وي نو د هغه ژبه به هم زرګونه کاله زړی او د تاریخي شواهدو نه ثابته ده چې پښتو هم زرګونو کاله زړه ژبه ده. خو تر کومې چې د یوې ژبې د ترقۍ او د هغې د پرمختګ سوال دی نو هغه دا دی چې په دغه حواله باندې پښتانه د خپلې ژبې نه ډېر بې غوره او ډېر بې حسه پاتې شوي دي په هره زمانه کې. پښتو چې ده نو دا که څه هم د کروړونو خلکو ژبه ده خو د دې لوستونکي چې دي نو هغه په نشت باندې حساب دي. صرف هغه خلک پښتو لیکي او لولي چې څوک په پښتو کې شاعري کوي او شاعري داسې یو څیز دی چې دا قدرت پیدا کوي. شاعر په خپله نه پیدا کیږي، نه شاعر چې کوم دی دا په اکتساب باندې یا په زده کړه باندې شاعري کی زده کیږي، بلکې دا د قدرت ورکړه ده چې چاله ورکوي. نو تر کومې پورې چې په پښتو کې شاعران پیدا کیږي تر هغې پورې به پښتو ژبه ژوندی. د اندیش صاحب د پښتو ژبې یو ډېر لوی تبلیغي و، هغه به په هر ځای کې په هر فورم باندې د پښتنو ته دا پیغام ورکو چې تاسو خپلې ژبې سره مینه پیدا کړئ، خپله ژبه چې کوم دی نو دې کې لیک لوست شروع کړئ. نو د هغې دا خبره وه چې پښتو چې ده نو دا صرف د دنیا واحد هغه ژبه ده چې دا په ویلو باندې ژوندی ده، چې پښتانه پښتو وایي بله ژبه نشي ویلی پښتو وایي، خو صرف په ویلو باندې ژبه چې ده نو دا ترقي نشي کولی. د ژبې د ترقۍ دپاره دا بنیادي ده چې بنیادي شرط دی چې په هغې کې خلک لیکل هم کوي، لوستل پکې هم کوي. دویم دا دی چې د دنیا څونه علوم چې دي هغه کومه ژبې ته راوړي، په هغه ژبه کې هغه ترجمه شي یا په هغه ژبه کې په هغې علومو باندې کتابونه ولیکلی شي نو هغې سره ژبه ترقي کوي. خو د ټولو نه بنیادي چې کوم سوال دی د ژبې د ترقۍ نو هغه دا دی چې د ژبې سره د کوم قام معاش وتړلی شي، د هغې روزګار ورسره وتړلی شي، د هغې اقتصاد ورسره وتړلی شي نو هغه بیا د هغې ضرورت جوړ شي. پښتو چې ده نو دا د پښتنو ضرورت نه دی جوړ. لکه زنګ بچی چې دی په سکول کې تعلیم کوي نو د هغه ضرورت انګریزي ده، بیا ورپسې اردو ده. پښتو د هغه ضرورت نه دی. که فرض که هغه په پښتو کې تعلیم وکړي نو سبا به بیا په عملي ژوند کې هغه ته د پښتو په بنیاد باندې څه روزګار ملاویږي، ځکه چې پښتو خو نه په دفتر کې شته، نه په سکول کې شته، نه په کالج کې شته. که څه لږ ډېر حیثیت کې شته هم نو هغه داسې ده چې لکه هغه په اوړو کې د مالګې برابر ده او په هغې باندې د خلکو اقتصادي ستونزې، اقتصادي مسلې چې کوم دی هغه نه حل کېږي. نو په دغه وجه باندې څوک ضرورت نه محسوسوي چې ګنې یاره زه پښتو زده کړم. که چېرې پښتو د تعلیم ذریعه شوه او پښتو سرکاري ژبه شوه، پښتو دفتري ژبه شوه نو بیا به خلک پښتو زده کوي، ځکه چې خلکو به ورسره معاش وتړلی شي. یو سړی پښتو کې تعلیم وکړي نو هغه به دا ویلي چې سبا ما ته په دفتر کې پلان کې سروس ملازمت میلو شي، زه به چې کوم دی نو په دغه بنیاد باندې د پښتو په بنیاد باندې به مطلب دا چې زه خپل عملي ژوند تېرولی شم. نو چونکه دغه حالات برابر نه دي نو صرف د پښتو د ژوندي ساتلو دپاره او د پښتو د
خورولو دپاره یا د پښتو د عام کولو دپاره صرف یو طبقه ده چې هغه لګیا ده او هغه د هغې دپاره هر قسمه قربانۍ ورکوي. لکه دا لویه قرباني نه ده چې زه مزدوري کوم او د خپلو بچو د خولې نه نوړی شو کوم او په هغې کې چې کوم دی د شاعرۍ کتاب چاپ کوم یا بل څه ما لیکلي دي هغه کتاب چاپ کوم، نو دا دې نه غټه قرباني بله نشي کېدی. او دا قرباني شاعرانو په هره زمانه کې ورکړې ده. زموږ د ډېرو پخوانو شاعرانو د خوشحال بابا او د روحاني شاعرانو رحمان بابا نه راواخله تر دې دوره پورې په هر زمانه کې شاعرانو چې دی نو دا خپله فریضه ګڼلې ده چې هغه خپلې ژبې لپاره قرباني ورکړي او خپله ژبه چې ده نو هغه ژوندی وساتي. او اوس هم دغه شاعران دغه خپل وس چې کوم دی نو هغه کوي. تر کومې چې د قام خبر ده نو قام که څه هم پښتو وایي هغه په بله ژبه کې اظهار نشي کولی، خپل اظهار چې دی خپلو کې یو بل سره رابطه خپلو کې یو بل سره خبرې اترې په پښتو کې کوي، خو صرف په دغه باندې ژبه ترقي نشي کولی. ژبه باید ترقي کوي چې په هغې کې تعلیم عام شي او په هغې باندې د هغه تعلیم په بنیاد باندې بیا خلکو ته روزګار میلاویږي. تر څو چې دغه حالات نه دي نو دا به وي داسې دا جړه به مونږ کوو چې پښتانه د پښتو سره مینه نه ساتي یا پښتانه د پښتو کتاب نه ګوري. ظاهره خبره چې کوم څیز باندې سړی پیسې لګوي نو هغه دوو څیزونو باندې سړی پیسې لګي، یا په ضرورت باندې یا په شوق باندې. نو ضرورت خو د خلکو دی نه او شوق چې دی نو محدود دی چې د هر چا د ادب سره یا د ژبه کې د کتاب د لوستو سره شوق نه وي. که څوک کتاب ګوري نو د خپل ضرورت لپاره ګوري، یا به په هغې کې څه د علم زده کړه کوي یا به په هغې کې د یو فن زده کړه کوي او یا به د هغه چې کوم دی نو هغې سره د روزګار هغه ضرورتونه چې دي هغه ورسره تړلي. نو چې دغه نه وي تر کومې پورې نو تر هغې پورې به موږ دا جړه جاړو چې پښتانه پښتو سره مینه نه ساتي یا پښتانه چې کوم دی هغه د پښتو کتاب نه اخلي یا د پښتو کتاب نه لولي. دا ډېره د عجیبه غونته خبره ده چې د تاریخ په هر زمانه کې پښتنو حکمرانی کړې ده، پښتنو سیاست کړی دی، پښتنو حکومتونه کړي دي، خو هغې خپلې ژبې ته څه توجه نه ده کړې. که هغه په افغانستان کې ده که هغه په موجوده وخت کې چې کوم ځای زموږ پښتونخوا ده، لکه زموږ په پښتونخوا کې چې کوم خلک حکمرانان دي یا کوم خلک سیاست کوي حکومتونو کې پښتانه دي. که په هره پارټۍ کې دي، سیاسي پارټۍ کې دي، که هغه په قوم پرستو پارټو کې دي، که پاکستان پرستو پارټو کې دي، که په مذهب پرستو پارټو کې دي، دي خو دی پښتونخوا خلک پښتو وایي، په کورونو کې هم پښتو وایي، په عام ژوند کې هم پښتو وایي. خو چې کله هغوی په حکومت کې راشي نو دغه قرباني یا دغه چې کوم دی دا ذمهواري بیا هغوی نه ده پوره کړې چې د پښتو دپاره هغوی کار وکړي یا پښتو له هغه خپل حق ورکړي یا پښتو له خپل حیثیت چې کوم دی هغه ورکړي چې پښتو د تعلیم ذریعه کړي، پښتو چې کوم دی د روزګار ذریعه کړي او پښتو چې د هغه حکمرانه ژبه کړي. نو دا یوازې شاعر ادیب ته پاتې ده او بس شاعران چې دي نو هغه خو خپل ذمهواري پوره کوي.